عزیزانو مخکې سبق کې د انسانانو د حقوق په باره کې خبره ذکر شوې وه. دوه حقونه موږ بیان کړي د انسانانو. یو حق دا دی چې د هر مسلمان دپاره به اکه سیز خوښې کم چې ځان دپاره خوښې، دا د مسلمان په مسلمان حق دی. که ځان دپاره یو سیز خوښوي او د بل چا دپاره یې نه خوښوي نو د انسان د مسلمان حق تلفي کوي، حق یې ماتوي. دویم حق دا و چې یو مسلمان به بل مسلمان ته هیڅ قسمه تکلیف نه ورکوي. مسلمان به مسلمان ته تکلیف نه ورکوي، مسلمان به د مسلمان د تکلیف نه ځان ساتي. نن سبق کې دریم حق ذکر کوو. دریم حق دا دی چې یو مسلمان به د بل مسلمان سره په تواضع او په عاجزۍ سره پیش کیږي. مسلمان چې کله هم د مسلمان سره ملاویږي نو تکبر او غرور به نه کوي، عاجزي تواضع به کوي. حدیث شریف کې دی من تواضع لله رفعه الله. کم انسان چې د الله لپاره تواضع وکړله، عاجزي وکړله، ځان یې کم وګڼلو، په خپله ته ځان کم وګڼه نو نور خلق به د ځان نه ښه وګڼي. او که ته په خپله ځان چې کوم دی په خلکو باندې د پاسه کې او د خلکو نه ښه ګڼي نو بیا به د خلکو په نظر کې د الله سپک کي. نو دا نبی علیہ السلام به دعا کوله، یا الله ما په خپل نظر کې ښکته کې او د بل په نظر کې میوچت کې چې بل درته خو ګوري. په خپله چې ته وې چې زه داسې او زه داسې او زه شل ګزه ټوپ وام، بعضې خلک هر یو څیز کې یاره جي بس زه هر یو څیز کې زه په خبرو سره اعلان کې خلک پیژني چې دی سونه سړی دی، خو لیکن داسې کوي. نو دا دی چې مسلمان سره به په تکبر غرور سره نه، په عاجزۍ سره به پیش کېږي. څومره چې د ځان کې عاجزي راوستله نو دومره به الله دې اوچت کي. قرآن کې الله په صورت لقمان کې فرمایي ان الله لا يحب كل مختال فخور. په صورت اسراء کې دا ذکر دی، دا شانته په نورو ځایونو کې راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي وی ان الله تعالی اوحى الى ان وحی کړی دا تواضعوا چې تاسو چې کم دینو یو بل سره عاجزی اختیار کې حتی تر دې پورې لا يفخر احد على احد چې یو دم په بل باندې فخر نه کوي، یو دم په بل باندې فخر نه کوي. دا شانته قرآن کې الله هم ذکر کړی دي چې په یو بل باندې فخر مکوي. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. داس یو بل باندې فخر نه کوي، ځان ته په یو بل باندې اوچت نه ګوري. کې دې شي چې تخپل ځان د چانه اوچت حسابې د الله په نظر کې هغه اوچتي، الله نظر چاته معلوم دی. نو فخر بنه کې دغه شانتي د دې لپاره طریقه ښودلې ده. ګوره جوابي کارروایي مه کوه. تا سره یو سړي بد وکړل نو ته د هغې په مقابله کې معافي وکړه او خاموش شه. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. د جاهلانو نه مخ اړوه. کله چې تر جاهلانو سره باس مباحثې کې نو بیا به غرور او تکبر در کې راځي چې وګوره زه اوچتې مودې ښکته. بهرحال دا دریم حق. څلورم حق د مسلمان په مسلمان باندې داري چې یو مسلمان به د بل مسلمان چغلي نه کوي. چغلي پیژنې؟ چغلي د پښتو ټکیم دی. چغلي څه ته وایي؟ چې د یو خبرې بل ته وړي او د بل هغه دی بل ته راوړي. چې هغه سره کینی هغه ته وایي چې بس دا هغه خو داسې و هغه خو داسې و هغه خو داسې، او بیا دی بل ته راشي نو بیا ورته د هغه ووایي چې ستا په باره کې داسې وي او ستا په باره کې داسې وي. دې ته چغلي وایي. دې سره دوه مسلمان جنګیږي خپل منځ کې، په جنگ ورځي.
که ستا په مخامخ یو مسلمان بل مسلمان پسې بد مو وی نو ستا څه کار دی چې ته ځې او هلته کې هغه ته وایې چې تا پسې داسې ووایي ته پې خاموش دا وایي حدیث شریف دی لا يدخل الجنة قطات بخاری کی روایت تی مسلم کی روایت چغل خور سړی به جنت ته نځي بس د دینه لویه خبره نشته نو چغل خور سړی به جنت ته نځي اوس دا یو حدیث د نبی اسلام راواله نو زه وایم چې زمونږ د زمانې ټولې ښځې به جنت ته نځي او بیا ورپسې په سړو کې 70% دا په دې کار کې مبتلا نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې نه دي دا قانون دی لکه څنګه چې په اسمبلیو کې قانون جوړیږي د نبی علیہ السلام د خلینو به چې کومه خبره وتله به دا به قانون دا قانون دی دا دستور دی دا خدا سي نه و چې بس یو خبره وی کوم مړه بس کوم دې ک بیا په عمل وشو کو نه شو نه دا به عمل کې راوستل کیږي خلیل بن احمد رحمه الله د چغل خورې نه د بچ کېدو لپاره بهترینه طریقه ذکر کړې ده هغه دا ده چې کله یو سړی تا ته د بل چا په سر خبرې کوي که نه د دغه سړي نه ځان ساته ولې چې تا ته د بل سړي په سر خبرې کوي نو ستا په سر به هغه بل ته خامخا کوي دا عادتي سړي وي به د ده نه به بیا ځان ساتي نو ته به د چغلې نه محفوظ دا څلورم حق پنځم حق دا دی د مسلمان په مسلمان باندې کچری د سوجې نه په زړه کې خفګان پیدا شي جنگ جګړه راشي اختلافات راشي نو د 3 ورځو نه زیات به ترک تعلقات نه کوي د دنیا په مسئله باندې په دین باندې ټول عمر کوه جنګېږه د دنیا په مسئله باندې به د 3 ورځو نه زیات قطع تعلق نه کوي که د 3 ورځو نه زیات قطع تعلق وکړلو نو حدیث د بخاری او د مسلم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا يحل لمسلم حلال ندی د یو مسلمان د پاره ان يهجر اخاه چې پریګ دی د خپل رور فوق ثلاث د 3 ورځو نه زیات یلتقیانی یو بل تمخی تورزی نو په یعرض هذا نو دا یو داسې مخواړی و یعرض هذا او دا بل داسې مخواړی یو بل سره خوا کې تیر شي دا وي وخيرهما پدې دواړو کې غوره او بهتر هغه دی الذي يبدأ بالسلام چې د سلام نه ابتدا وکړي اختلافات راغله په خبرو ورسي د صحابه کرامو صفت الله ذکر کړی دی هغه دریم حق چې تواضع او دا دواړه یو ځای الله فرمایي د صحابه کرامو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد صلى الله عليه وسلم دا الله رسول دی شک پکې نشته او د هغه ملګری چې دي نو هغه او د هغه ملګری په کافرانو باندې سخت کافر سره په سختۍ پیش کیږي کافر سره سخت خبرې کوي او مسلمان باندې رحم تواضع عاجزی بل ځای کې ذکر کړی دی اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین مسلمان ته چې مخې ته راشي ځان ښکته ګڼي ځان ذلیله ګڼي لیکن کافر ته چې مخې ته راشي سترګې سپینې اوس زموږ څه حال دی بین الاقوامي سطح باندې کافر سره نرمي مسلمان سره سختی نو دی کې چې کوم دی دا ذکر کړلو چې د 3 ورځو نه به زیات ناچاکي نه کوي راځي اختلافات راځي د رونو ترمنځ هم راځي د رور او د خورم راځي د پلار او د زویم راځي د مور او د زویم راځي د مور او د لورم دا کیږي با د دې مثال چا ذکر کړی دی په شانته د لوخو د لوخي الماری کې پراتی کله کله د بار نه د هوای او جونکرش اس خپل منځ کې ډنګ ډونګو
دا ډنګ ډونګ چې یو ځای اوسیږي نو خامخا به راځي خو د دې نه به لویه غټه مسله نه جوړی چې د 3 ورځو نه زیاتې پرېږدي دا شان په حدیث شریف کې راځي ابو داود روایت نقل کړي من اقال مسلما عسرته اقال الله یوم القیامه کم سړی چې د مسلمان چې کم دینو لغزش ماپ کی د مسلمان چې کم دینو هغه زیاتی او ظلم ماپ کی الله به په ورځ د قیامت د دې سړي ګناونه معاف کی ګناونه ور په ورځ د قیامت معاف شي نو لہذا په غلطه معاف کول باندې چاته په معافی کول باندې د انسان په عزت کې فرق نه راځي عزت کې کمی نه راځي اکرمه رحمت الله علیه فرمای و یوسف علیه السلام چې کله رونو ته معافی وکړه رونو ورته وی چې لقد آثرك الله علينا الله تا ته په موږ ترجیح درکړې ده نو موږ معاف کا نو یوسف علیه السلام ورته وی ما معاف کړی نو الله تعالی یوسف علیه السلام نه تاسو کو چې تا دا خپل رونه ولې معاف کړل نو هغه ورته وی چې یا الله زما رونه غلطی دې نشو رونه الله ورته وی چې تا خپل رونه معاف کړل نو پدې د دې وجنا په دواړو جهانونو کې په دنیا او په آخرت کې بزتا سر بلند کم پدې ټکی باندې پدې ماپه باندې نن زرګونه کاله پس یوسف علیه السلام خلق داسې وي خپل بچو ته په مینه نوم کړي یوسف وې دا د پیغمبر نوم او په آخرت کې به سر بلند وي نو دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کوم انسان په خپل ځان باندې شوی ظلم معاف کی نو الله تبارک وتعالى با د دې انسان ته په دنیا کې عزت ورکړي فرمای ما نقص مال من صدقه فصدقه باندې مال نه کمیږي ومزداد الله رجلا بعفو الا عزا الله تبارک وتعالى په ما په باندې انسان ته صرف عزت زیاتې عزت بدر ته سیوا کوي وما من احد تواضع لله الا رفعه الله یو انسان چې کله تواضع د الله لپاره وکي الله به اوچت کی رواه مسلم امام مسلم روایت کړی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا پنځم حق شپږم حقدار چې هر انسان به د بل انسان هر مسلمان به د بل مسلمان سره د خپل وس مطابق خسلوک کوي احسان بکوي او دغه شانتي هغه سره به خیر خېګړه کوي د خپل وس مطابق د چا د څه شي وس ضروری نه چې نقد پیسو دی وي حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کئی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلیو چې هر هغه سړی چې هغه د احسان لایقي هغه باندې احسان وکا او کم سړی چې د احسان لایق نه دی په هغه باندې مې احسان وکا یو سړی تاسو سره احسان کړی دا خېګړې کړی دا اثر خو خامخا خېګړه کوا ولی قران کې الله فرمایي وهل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله احسان ده د نیکی بدله نیکی ده د خو بدل خدي من خلکو د خو په بدل کې بد کو نو بیا خلک وی خمک او بد نشتا الان کې دا داسې چې خک او بد نشتا چې خو کې بیا سره څوک بد نه کوي خو لیکن موږ په معاشره کې هغه داسې شویو چې څوک را سره خو کې موږ هغه سره بد کوو نو هغه بیا خلکو ته وی یره خمک او بد نشته د دې وجنه دا زمونږ د وجنه دا جمله بدله شوله یو حدیث نقل کړی دی طبرانی فرمای رأس العقل بعد الدين د دین نه پس یو سړی خپل ځان کې دین راولي ایمان راولي د ایمان نه پس د ټولو نه لوی عقل څه شی دی التودد الى الناس
انسانانو سره محبت، و استناع المعروف الى كل بر و فاجر، او هر چا سره نیکی کنه کمل دی او که بد عمل دی، د بد عملتیا جواب به الله ته خپل ورکي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نا روایت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی، فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول داو چې کله به ور سره چا لاس ملو کو نو چې هغه سړی به لاس راخکلی نو نبی رسول الله دا لاس نه پرې خودو. دا مینه محبت کار څنګه سړی وو، کمالدارو که غریبو، ار څنګه بچیو. دا شانته د نبی رسول الله والسلام یو طریقه چې کم دینو داوا چې کله به چې کم دینو چا سره کیناستو نو په ناسته کې به ځان د اغنا معزز او معظم نه ګڼلو، برابر به ځان ګڼلو، او چې گفتگو به چا سره به خبرې کولی نو داسې طریقې سره به خبرې نه کولی چې بل سړی به دا محسوسه کړله چې دته زه لکه چې کم او سپک ښکاره شو. بعض وخت کې سړی چا سره خبرې کوي دا مخ نه بل طرف ته واړی، یا ور سره داسې چې کم دی نو هغه بې توجه سره خبرې وکړي نو د هغه مخکیني سړي زړه ته درد ورسي، اپې خفه شي، تکلیف ورسي. نو دا حق وم حق د مسلمان په مسلمان باندې دا دی چې یو مسلمان د بل مسلمان خواته لاړ شي او هغه بل مسلمان په کور کې دننه دی، په بیټک کې دننه دی، په دفتر کې دننه دی، په کمره کې دننه دی او ځان پسې ور بند کړی دی، کونډه دی یا نه دی، پردې راښکته کړې ده، ور بند دی یا نه دی، بی اجازه ته به دننه نه ځي، بی اجازه ته به دننه نه ځي. کله چې یو سړي ځان پسې پرده راښکته کا، دا خبرې په کورونو کې هم پېښېږي. رونه یو شریک اوسېږي، اوس یو ورور په کور کې دننه ځان ته پرده راښکته کړې ده، دروازې هسې کړوب کړې ده، بنده نه ده، نو بل رور به بې اجازه ته دننه نه ورځي، خور به هم بې اجازه دننه نه ورځي، پلار به هم بې اجازه ته دننه نه ورځي، مور به هم بې اجازه ته دننه نه ورځي. پلار او مور دې دننه دي، زوی به هم بې اجازه ته دننه نه ورځي، بغیر دا د مسلمان په مسلمان حق. خو د اجازت طریقه څه ده؟ سورت نور کې به انشاءالله په هغې نور تفصیل کوو. د اجازت طریقه څه ده؟ د اجازت طریقه دا ده چې دروازه بنده وي نو بنده دروازه به ټکې، بنده دروازه به وټکې، اجازت تیجي. که اجازت وشو په بنده دروازه نو بیا به دننه ور داخل شوی به السلام علیکم. زمون خلکو سي دروازه کوله وکړو یا پرده اوچته کو، سر داسې ور داخل کو، په دفترونو کې هم داسې کار دی، سر داسې وردن نه کی و یره جی اجازت ته نو صفه کې پاتې شول چې تا کمرې ته سر وردنه نه کو، بیا خو اجازت خط، بیا د اجازت د څه شي شو؟ دا سر وردن نه کول چې تا سر وردن نه کو او هغه بې پردې او ته ولیدو، تا سر وردن نه کو هغه په داسې حالت کې و چې نیخ وخوله دا خبره چې ما دې څوک داسې وویني، لکه بیبي سره سړی دن نه، نو دا خبره څوک خوښوي چې په ما دې څوک راشي، او تا سر وردن نه کو نو بیا ته اجازت اخله که نه، بیا د اجازت څه پاتې شو؟ یو څه پاتې نه شو. دا شانتې د کور دروازه ده پرده نشته، د دروازې په سوري کې به نه ګورې، دروازه وټکوه سیټ ته ودرېږه، څنګه تبلیغ والا اصول بیانوي که نه، ګش آدابو کې زو دروازه وټپې نو بیا به چې کوم دی نو یو سیټ ته ودرېږي، دروازې ته مخې ته نه ودرېږي، هسې نه چې دروازه کولاو شي او دننه ستا نظر ولګي. نو دا د اجازت طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د اوسپنې منګز و ورسره، سر په منګزولو، یو سړی په سوري کې د دروازه په سوري کې وکتل، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې د سیخ ټوټه وه، ځان یې پې ګرولو، هغه چې څنګه داسې په سوري کې وکتل، نبی علیہ السلام ورپسې هغه سیخ هغه یا هغه منګز داسې په هغه سوري کې ومنډله، داسې
داسې داغه هغه سترګې په والو کوشش وکړو چې د سترګې ولګي خو هغه بد شو نبی علیہ السلام ورته دا سترګې درنه وباسم سترګې درنه وباسم رحمت للعالمین چې چاته وي زه درنه سترګې وباسم ما تاسو ته اوس مخکې یو فکره وکړه چې داغه هر کار او هر خبره دا قانون دی نو دا قانون دی چې څوک د پردو کورونو په سورو کې ګوري پردو کورونو ته په سورو کې د دنه سترګې وتل پکار دي سترګې وښکل پکار دي سزا د داسې پکار ده چې اسلامي قانوني نو بیا به د دنه سترګې وباسي چې په دې سترګو آینده لپاره دی بیا چاته ونه ګوري دا قتل دونه سخت مرض دی نو دې ذکر کړل استیزان نبی علیہ السلام فرمای الاستیزان ثلاث اجازت بدری پیری علی درې پیری یو پیر دی اجازت واغشتو اجازت درنکو بیا دی اجازت واغشتو اجازت درنکو بیا دی اجازت واغشتو اجازت درنکو واپس ځه دا که شانته د موبایل کارم دی موبایل باندې یو سړی ته یو پیر غنټي ورکا تا پسې مصروف کو باس پوښ چې واپس شه قران کې دی په یو پیرم تا ته د کور نه دنه اجازه راغی چې واپس زوزګار نیم یا واپس سوق نشته نو بس بیا واپس ځه نو موبایل تا پس یو پیر مصروف کو بیا به دوباره نه ورکې دا ګوره بعض وخت په مانځه کې یا په جنازه کې د چا غریب نه موبایل کولو پاتې شي نو ټیک دا چې د یو جرم کو چې د دنه موبایل کولو پاتې شو خو هغه چې کم کس ورپسې رنګونه کوي نو هغه 15 شپږ جرمه کوي یو د قانون نه لري خبر دی ورپسې دلته مصروفه کې هغه بیا کوي دی ورپسې مصروفه کې هغه بیا کوي دا ځان په دې خبره نه پی دویمدار چې هغه ښکاری داسې چې مسلمان نه دی چرته د اسرائیل یا د انډیا نه راغلی دی یا د امریکې نه راغلی دی ځکه چې د مسلمان په معاشره کې یو سړی به لکه ما ته او تا ته چې یو سړی رینګ کوي د کم ځای نه به کوي خو دغه مردان نه به کوي د 400 نه به کوي د رشکې نه به کوي د ثوابې نه که لکه موږ څه داسې په ټوله دنیا کې چې کم دی نو مشهور یو او چې موږ له ټولې دنیا نه رینګ راځي خو د دې ځای نه به رینګ کوي که نه نو چې دلته په باندې په 15 بجې مونځ دی نو هلته په باندې 15 بجې مونځ نه وي کلي کې مردان کې په باندې په 15 مونځ نو دې دونه نه پیږي پس کوپړې کې عقل نشته کوپړې نه دونه کار نه اخلي چې دا د مونځ ټیم دی چې د ما پس یو پیر اوچت نه کو نو دی به مونځ کی یا به یو سړی مصروف وي باتروم کې وي یا به یو سړی مصروف وي کور کې وي په بل کار کې به لګي پس ورلې به رواني اتا ورپسې ګوته راټینګ کړي لکه ته به چې پلار دې مړ دی او دی به پکې اوس سا اچي چې دی رنګ اوچت کې نو دی بستا پلار کې سا اچي که مړ می پلار دی نو لکه سدونه خبره خو نه کنه چې ته دله دو نظر خبر ورکې آنکه چرې دی پکې سا اچي او پلیټ کېدو پکې بیا سا نه چولی کېږي نو بیا ډېره خطرناکه خبره وه خدا سے خوشته نه کنه کنه داسې شته نشته داسې نو بیا څه ضرورت دی نو دا اوم حق دی اتم حق هغه دا دی چې کله یو انسان یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاویږي په خنده پیشانه به ملاویږي مشکات کې روایتونه ذکر کړیو په باب د صدقاتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وان تلقاك اخاك بتلك وجه بوجه تلك صدقه لك چې ته یو ورور سره ملاو شي یو مسلمان سره ملاو شي او داسې ملاو شي چې ستا په مخ خندای وې دا ستا لپاره صدقه الله درته صدقې ثواب لیکي صدقې ثواب چې ته داسې ملاو شي چې لکه ته به هغه پښتو کې خلک وي چې لکه وي چې 19 وجلی او شلم ما پسې راغلی او بعض خلک وي داسې لکه وي چې د پلار به ما وجلی نو په خبره سلی نو داسې ملاوېدل نه پکار اسې بیسا داسې چې کم دینو شود بود کېدل اسې نه دي نو په خو اخلاقو او په خنده پیشانه سره چې کم دینو ملاوېدل دا چې کم دینو د مسلمان په مسلمان باندې حق دی نه هم حقدار چې د مشرانو عزت کول
او په ماشومانو باندې رحم کول دا حق دی چې یو سړی سپینګیری دی مشر دی یو رزم چې درنه مشر دی د هغه به ته عزت کې یو رزم او په او کشرانو سره به مینه محبت کې رحم بکې حدیث شریف دی لیس منا من لم یوقر کبیرنا زمنګ نه دی چې کم سړی زمنګ د مشرانو عزت نه کوي ولم يرحم صغیرنا او د ماشومانو رحم نه کوي آسان مثال درکوم کستا د مشر څوک بیزتیو کې تی برداشت کې نه برداشت کې کنه او ستا کشر سره که څوک زیاتیو کې خلک وی کنه چې لکه دا خداغه نه کشر او دا خو معصومو پیش امزولی نو څه خبره ده دا خو معصومو نو کستا کشر سره څوک زیاتیو کې تی برداشت کې نو دا بلغه سره هم نه کوي نو اسه به سپلار کوسه کې معصوم ته دیکه ورکول دا شانتی بوډا مشر پسې خندا و غیره کول یا ورته دیکا تکلیف ورکول دا د انسانیت نم پریوت عمل دی مسلمانی خو نه د انسانیت نه انسانیت دا د انسان خبره ده حدیث شریف ته ابو داود نقل کړی دی دغه مخکې حدیث می چې بخاری کې مو ابو داود کې مو ابو داود فرمایي د نبی رسول الله والسلام روایت ته وی من اجلال الله اکرام ذی شیبا مسلم د بوډا مسلمان عزت کول دا د الله تعظیم دی دا د الله عزت دی نو د بوډا بیزتی کول دا څه شی دی دا الله بیزتی ده کنه دا الله بیزتی ده نو د بوډا بیزتی بنکه د مشر بیزتی بنکه دا مشر تبا پاسی مشر تبا زی پریدی سیٹ باورتا پریدی پلار روان دی اوس غوټه موټه پند و غیره ور سره دی درون بوج و غیره ور سره دی ابتنا اخلی پاغي کې به ور سره چې کم دینو مدد کې حدیث شریف ته عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعود نے روایت ته لا تقوم الساعه قیامت بن قائمیږي حتى يكون الولد غيظا تر هغه وخت پوری چې ترسو پوری د ماشومانو نه نفرت ني شروع شوي کله چې د ماشومانو نه خلق نفرت شروع کی کنه نو بیا به قیامت راځي چې د ماشومانو سره خلق مینه محبت کوي قیامت نه راځي پردی ادي ماشوم خپل سره خلق کوي پردو سره اکثر پردو ماشومانو ته خلق سپک ګوري او خپل نه دي زګورم دلته په سب کې خپل بزان سره پړومبني سب کې ودرې اعلان کې پړومبني سب کې ماشوم درول د بل منځ ور سره خرابېږي اخوا دې خوا چې ور سره کم کس داغه منځ خراب شو سو پیری دا خبره مونږ وکړه چې چا ودرولي غته مم کړي دا عام مم کړي دا لیکن پچا اثر نه کوي اثر پچا نه کوي او چې کله پردی ماشوم ویني اغلبیا دیکه ور کوي خپل ځان سره ودرې خپل بوګس وري او پردی د دیکه ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم با پردی ماشومان د سینې سره لګول دا والمطر قیزا او چې کله باران د ګرمۍ سبب شي باران سره موسم یخیږي کنه خو چې کله د باران سره ګرمي نورم سیوا کیږي نو پیښه شي بس قیامت را روان دی بس قیامت نږدې دی زمون حال اوس دا دی کنه بیګا باران نن څونه ګرمي و دا باران سره ګرمي سیوا شي وتفیز اللئام فیضا او کمینا بد اخلاق خلق زیات شي وتغیظ الکرام غیظا او عزتمن خلق کم شي عزتمن کم شي او بیزت خلق زیات شي ويجترئ الصغير على الكبير
او واړه د مشرانو کشران د ماشرانو بیزته شروع کی واللئیم علی الکریم او بیزتا د عزتمن بیزتی کوي نو په داسې وخت کې بیا بس قیامت راغی نبی علیہ السلام به د ماشومانو سره ډېره مینه محبت کول کله به چې نبی علیہ السلام مدینې ته راتلو د کم سفر نه د جهاد د سفر نه د حج د عمرې د سفر نه د تبلیغ د سفر نه نو ماشومان به بار راوتل نو ماشومانو به نبی علیہ السلام ته استقبال کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هغه ماشومانو ته ودرېدو سینې سره به ولګول بعضې ماشومان به ځان پسې په سورلې را سواره کړل بعضې ماشومان یتیمانان به دی به پلار نو نور ماشومان خو به خپلو پلارانو ته لاړل یتیمانان به نبی علیہ السلام ځان سره را سواره دا نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه به نبی علیہ السلام ځان سره را سور کم یو بل یتیم لکو وي زه به ځان سره هغه به ځان سره را سور کو د جابر رضی الله تعالی عنہ زوی ابه ځان سره جابر ترن په خپل وړو کې ابه ځان سره را سور کو او دغه شانته د جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ زوی ابه ځان سره را سور کو هغه شهید شوی زوی یتیمو دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره را سوار کړ پلار به نبی علیہ السلام په ماشومان سلام هم کول ماشومان سره به اخلاق کول بس ماشومان به عزت کول دا نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق ابل از می په موبایل کې ویډیو کتله د عراق یو صدر صدام حسین ادا سے پلار رواني کنا یو ماشوم ورته سلام وکي لوی قافلې ور سره پوجانی ور سره هغه ودرېږي او راکوشي هغه ماشوم سره غاړه ملو کی او سوال ورم کی نو هغه لکه په دې دغه باندې خلک وایي چې دا وګوره دومره لوی سړی په خبر زمون خدل ته کې دا ناظم ګوټي ني یا بابو ګوټي دیم قسم په الله چې کم دینو بولو کې څنګه چې دې مشرانو ته په دفتر کې دکی ور کوي دا ویډیو غانې ګورنه دا پولیس سپینګیرو ته دکی ور کوي او دغه شانتي زنانا نو دا د انسانیت نه پریوته عمل دی د انسانیت نه مسلمانی نه دا د انسانیت حقوق دي مسلمانی خو ډیر لوی شی دی مسلمان خو به د مسلمان سره داسې وی لکه څنګه خپل نن زه د یو عالم ملاقات ته تللی وم هغه د عمرې نه راغلی و هغه راته وی ما په خوب کې مدینه کې مې نبی علیہ السلام خوب کې ولیدو منګه سه په دې خوبونو ډیر یقینم نه کو خو هغه خبره صرف نقل کو وی خوب کې مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدلو په مدینه کې نو ماته وی چې تاسو مسلمانان او خاص کر علما د فلسطین په حق کې ډیر لوی مجرمان یې ډیر زیات تاسو چې کم دینو ځان شپېلې کړی دی ځان مو چې کم دینو بالکل داسې کړی لکه ته دا به وینا چې مسلمان باندې زیاتی کیږي نو وی ماته وی چې د خپل بچو پشان د فلسطین په بچو خوګیدل پکار دي خپل بچو پشان زستانه سے تاسو کوم کستا بچی سره داسې سوکو کې لکه د فلسطین دا پیش کیږي کنه دا ویډیو غانې کې ګوره کنه چې وړو کې ماشوم پاتې او مور بلار ټولر سي شهیدان دي او وبور سره نشتا خوراک ور سره نشتا نور سور سره نشتا داسې چې کم دینو یو زریتا یو نوړیتا یو ګوټ اوبو ته محتاج دي دا حال ستا بچی سره سوکو کې ته په کلاره کینی ته په رازانو نه وجنی خلک وای کنه دلته کې ضرور سره په دوه مرلو جګړې او جرګې په خلک کوي لکه مړه بس رور دی نه وی دا زما د بچو حق دی وی دا ځان په حکومت دا سی وای کنه وای ها نو دا ځان د فلسطین په دی بچو ولې نه روکه فلسطین دا بچی څنګه بچی نه دي په دې باندې رازان ولې نه روکه دلته خو زمونږ اسلام دغه دی بس صرف جلسی او جلیسونه هاوی هو زنده باد او مرده باد ها زنده باد او مرده باد باندې نن اربونه روپے بلګیدلی نن اسه چې دا پیسې راغونډ کړي ټولي فلسطین ته لېګلې وي
نو څنګه وا ختم نبوت دی ته وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسلمه کذاب مردار کو هغه د ختم نبوت داوا کړی وا دای خو مړه د کرونو بیا به اوس وی اوري مونږ ته کې 2 کروڑ راجم شویو او 3 کروڑ راجم شویو دای لا تر اوسه پوری د قادیانیانو چرګم نه دا وجلی د قادیانی سړي چرګم نه دا وجلی په خبرو سلی او ابو بکر صدیق مسلمه کذاب مردار کو په یمامه کې او دا غر سونه پوج د لاکو نه زیات پوج ور سره پوج ورته مردار کو او 1200 پکې صحابه کرام شهیدان شول او واپس مدینه ته راغ جشن نه لري بیا دا غینه پس 50 کال تیر شو ګولډن جوبلی نه دا کړي دا غي خبره 50 کال تیر شي کنو تیر شي بیا صحابه موجود بیا د کم دین سمرا زمانه تیر شولا صحابه او تابعین پاغي باندې چیرې مسلمه کذاب چې کم دی مردار کړو یو سړی د الله په قانون کې بس کافر دی اته دلته خلکو ته مینتونه کې چې تور د کافر وي غور د کافر وي هغه باندې ته لګي چې کم دینو زنده‌باد او مرده‌باد کرونو وربونه روپې لګي دا زمونږ مسلمانی ده نن باندې کې ټیکټونه تقسیمیږي د جنت په خبرو سره په دې خبره باندې صرف اعلان کې د فلسطین مسلمانان کتری تا محتاج وبنشته راغی نو په ماشومان باندې به نبی رسول الله شفقت کولو رحم به کور د نه حقونه شو الله دې عمل کولو توفیق راکړي